بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ او تاسې په ایکسل پروګرام کې ګوټو باندې خبرې کوو. کومه موضوع وایو؟ ګوټو. لکه څنګه یې نوم نه پته لګېږي، ګوټو یو ساحې ته تګ. موږ کولی شو د ګوټي په ذریعې سره په مشخص هر هغه څه چې غواړو هغه پیدا کړی شو او هغه ساحې ته خپل پوینټر موف کړو. راځو عملاً کوو. د رن کې لیکو ایکسل، انټر کوو یې تر څو پورې ایکسل پروګرام خلاص شي او یو بلانک ورکبوک سلیکټ کړو. تېره ورځ موږ او تاسې دلته په فایند اینډ سلیکټ کې په کم بخش باندې خبرې وکړلې؟ په فایند او ریپلیس موږ ویلې. نن څه شی وایو؟ ګوټو. ګوټو نوم نه پته لګېږي، کنټرول جی شارټکټ دی، یو ځای نه بل ځای ته تګ. خو څه قسم ته؟ زه راځم اوس ګوره موږ فعلا په کم ځای کې یو؟ کرسر مو په کم ځای کې ده د اوس لپاره؟ A1 کې ده. آفرین. نو زه ګوټو راوړم، کنټرول جی وهم په کیبورډ کې، ریفرنس دلته ورکړه ادرس. ګوټو کومې ساحې ته غواړې لاړ شي؟ ورته هم لاړ شه G11. چیرته؟ ګوره پوینټر کوم ځای ته راغی؟ G11 ته راغی. کنټرول جی ګوټو یا هم فایند اینډ سلیکټ کې ګوټو باندې کلیک وکړئ. په ګوټو کې ورته هم لاړ شه کوم ساحې ته؟ AZ 228. AZ 228 دې سل ته لاړ شه. ګوره AZ کالم 228 رو. زه بیرته غواړم اول سر ته لاړ شم. نو څه کوو؟ کنټرول جی ګوټو ته وایو چې A1. سر د خلاص شو په دې قصه باندې چې ګوټو کې کولی شو موږ تاسې د هغه ذریعې سره یو ځای نه بل ځای ته پوینټر موو. خو په ګوټو کې دلته یو بل آپشن وجود لري د سپیشل په نوم باندې. څه شی؟ سپیشل څه معنا؟ خاص. یو خاص قصه ده په دې کې. ښه نو راځو دا سپیشل به وګورو. ښه چې سپیشل کې څه خبره. نو د سپیشل کې دلته ډېرې قصې دي. سپیشل کې څه شی دي؟ ډېرې خبرې. څه ګوټو ته لاړ شي، د هغه نه وروسته په سپیشل باندې کلیک وکړئ، دا به راځي. او بیا هم لاړ شئ دلته په ګوټو سپیشل باندې کلیک وکړئ. ښه ډایرکټ یو قسم. څه په ګوټو کې کلیک وکړئ بیا سپیشل، او بیا هم ډایرکټ ګوټو سپیشل. نو دې کې یو څه قصې شته ده. راځو وګورو چې دا څه شی دي او څنګه کار کوي. صحیح شو؟ نو راځه د خیره سره چې دا عملاً ووینو. نو مخکې له دې چې هلته لاړ شو، اول به دا صفحه لږ ډکه کړو. ښه دا صفحه به څه وکړو؟ ډکه به یې کړو. خفه کېږي خو نه که نه؟ نه ده چې نه خفه کېږي به زه به یم درته راشم. موږ ویلې د مقصد خفه نه شي. ښه بس لږ نور یم ډکه. ها تا خوښه؟ ها نه خو ډکه چې ډکه مو ویلې بیا یې ډکوو. ښه اوس دلته هم دا لیکلو، دلته راځم لیکم مساوي 15 جمع درویشت. ښه او دلته لیکم چې مساوي نه دا مې اشتباه وکړه. زه نو اوس پرې وپوهېستی نه پوهېږم چې همداسې قصه ده که څه بل څه ده. ښه 2 جمع ده. دلته مې ولیکل چې مساوي 45 جمع 50. ښه مساوي 3 ضرب د څو؟ 50. دلته لیکو چې مساوي 23 ضرب د 45. ښه مساوي لیکو 112 تقسیم په څو؟ 2. دلته لیکو چې مساوي 45 منفي 12. ښه بس ته که لږ څه نور هم ولیکم. بس ته ځه دا عددونه مو ولیکل. ښه بیا راځم یو بل کار لیکو. دلته افغانستان او دلته بیا چې لیکو؟ دلته لیکو چې کابل. ښه دلته بیا چې لیکو؟ مساوي لور کابل. ښه او دلته بیا څه لیکو؟ دلته لیکو چې مساوي پراپر اف وټ کابل. دلته بیا لیکو چې څه شی؟ کابل. ښه دلته بیا لیکو چې څه شی؟ کابل. ښه او په دې ځای کې لیکو چې مساوي اپر څه شی؟ کابل. صحیح ده؟ دلته لیکو چې مساوي لور اف
دا صحیح شو. دلته اوس لیکو چې څه شی افغانستان. ها دلته لیکو چې ان. صحیح ده. دلته لیکو چې ا. بیا دلته لیکو چې مساوي لیفت اف چې شی دا ولې دلته یو منفي ورکړی ده کنه ته غږ نه کوي. ښه دلته لیکو چې مساوي رایټ اف څه شی دا. ښه او دلته لیکو چې مساوي پراپر اف څه افغانستان. بس تکه اوس نورم درته ولیکم. دا لیکنه مو وکړه. صحیح ده. بیا راځم ورته لیکم چې مساوي ټرو. دا چې شی ټرو. دلته لیکم چې فالس. ها مساوي ورته وایم څلور دېرش چې دي دا غټ دي له شپږ پنځوسونه. صحیح خبره ده که نه؟ څه وایي؟ فالس وایي. غلطه قصه ده. زه ورته وایم چې مساوي 12 چې دي دا مساوي دي له 12 سره. صحیح خبره ده که نه؟ صحیح ده که نه؟ دا ټرو ده. ښه دلته هم ټرو. دلته هم ټرو. بیا ورته وایم چې مساوي 45 چې دي دا مساوي دي له 12 سره. صحیح ده که نه؟ څه وایي؟ فالس. غلطه خبره. زه ورته وایم مساوي 1 جمع 1 جمع 1 مساوي کېږي له 3 سره. صحیح ده که نه؟ څه وایي؟ ټرو. دلته وایم چې ټرو. ښه دلته وایم ورته مساوي چې شی ده دا چې ده دا ګریټر دین د له دې نه. څه وایي؟ فالس. غلطه خبره. ورته وایم مساوي 3 چې دي مساوي دي له 3 سره. څه وایي؟ ټرو. دا لیکنې مو وکړلې. صحیح ده. بیا دلته لیکم چې ټرو او دلته لیکم چې څه شی فالس. صحیح شو که نورم ولیکم؟ بس دا لیکنه مو وکړه. نه لږ نورم کوډونه په اسانه یې نه پرېږدو. ښه اوس راځو دلته لیکو چې مساوي کابل ضرب که په څو کې په 8 کې. اوس به چې جوړ شي ایرر. صحیح شو که نه؟ دلته هم لیکم چې څه شی همداسې که نه نه لري. ها دلته به ولیکم چې مساوي 4 جمع 4 منفي ای بي. دا دی یو ایرر. صحیح شو که نه؟ دلته به مو لیکم چې څه شی ایرر. ها مساوي ورته لیکم چې افغانستان راواخله ضرب یې که په څه شي کې په افغانستان کې. دا څه کېږي دا شي. دلته به هم راسو ولیکو چې څه شی دا. صحیح ده. ولیکو چې مساوي 15 ضرب د ای بي. دا ایرر. صحیح شو که نه؟ او دلته به مو ولیکو چې څه شی ایرر. ښه دا لیکنې مو کړې. بس د اوس لپاره بس ده که بیا ضرورت شو بیا به لږ شانتې نورې لیکنې هم وکړو. اوس راځو موږ فاینډ سلیکټ او دلته راځو ګوټو سپیشل ته. ښه چېرته راځو؟ ګوټو سپیشل ته. په ګوټو سپیشل کې اولین اپشن چې د کمنټس چېرته چې د کمنټ کړی هغه تاته دا پیدا کوي او څه کوي سلیکټ یې. زه اوس اوکې کوم. څه وایي ورته؟ نو سلور فاوند. هیڅ یو داسې سل پیدا نه شو چې په هغه کې څه شی وي کمنټ وي. نو زه راځم دلته یو کمنټ لیکم. ریویو ته راځو ورته چې نیو کمنټ دا دا. صحیح ده. دلته کې به هم راسو یو کمنټ به ولیکو دا او په دې ځای کې به هم یو کمنټ ولیکو. دلته به هم یو کمنټ ولیکو. صحیح ده که نه؟ زه ورته دا ټول کمنټونه ماته څه وکړه سلیکټ یې کړه یو دفعه. یا زه یې ډیلیټ کوم یا رنګوم حجرې ته سور رنګ ورکوم یا بل څه کوم خو راته وي نشاني یې کړه. سلیکټ یې کړه. ښه ګوټو سپیشل پیدا کړه. چې پیدا کړه کمنټ کوم ځای کې چې کمنټ دا ګوره ټول کمنټونه یې ساري کړل که نه یې کړل. نو بېرته به راشم ډیلیټ ورپسې وم. ټول کمنټونه به څه وکړم ډیلیټ کړم. نو دا موږ سره دلته ګوټو سپیشل کې د کمنټ کار. بل موږ سره اپشن د کنسټنټ او فارمولا. موږ دلته څو قسم ته نوشته لرو په دې ځای کې چې دا لیکنې مو کړې دي. څو قسم ته لیکنه لرو؟ څنګه دوه ده؟ نه موږ سره لیکل دوه رقم دي په عمومي کې. صحیح دی ویلې دوه دي خو انټیجر او حروف دا شی نه دي. یو هغه لیکنه ده چې د فورمول په نتیجه کې لاسته راغلې. ښه او یو هغه لیکنه ده چې موږ په خپله کړې ده. اوس ګوره زه لیکم 22 دا لیکنه ده. دلته هم لیکم 22 خو لیکم چې مساوي 14 ضرب د 2. دا هم 22 دي دا هم 22 دي خو دا کنسټنټ ده. هغه لیکنه چې موږ په خپله وکړو هغه ته ویل کېږي کنسټنټ ثابته.
او هغه څه دا چې دا فورموله ده دا کنسټنټ لیکله نه ده زه راځم لیکم چې څه شی کابل دا کنسټنټ ده ښه زه راځم ورته لیکم چې مساوي لو ورته واړوه څه شی کابل اوس دام کابل ده دام کابل ده خو دا کنسټنټ نه ده ښه ځکه که زه دا واړوم چې شي ته خوست ته هغه به هم څه وشي هغه فورمول ده ښه هغه کنسټنټ نه ده زه راځم دلته لیکم چې څه شی ټرو دا کنسټنټ ده دلته لیکم مساوي ورته یم 5 چې دي دا حجره چې دا مساوي ده له دې سره دې سره ته وایي دا وایي فالس غلط ده دروغ نه ده چې ده غلط ده خو که چېرې زه دا دواړه یو شي کوم دا تغیر کوي دا فورموله ده ها دا ایرر هم بعضې داسې دي چې د فورمولو په نتیجه کې لاسته راغلي او بعضې دي چې هغه موږ خپله کړي نو هغه اوس دې کې ته پیدا کوی شي چې کومه لیکنه ما کړې ده کومه خپله سخته ده خو که چېرې موږ تاسو لاړ شو فایند اینډ سلیکټ ته په ګو ټو سپیشل باندې کلیک وکړو او ګو ټو سپیشل کې ورته یم چې کنسټنټ سلیکټ کړه چې سلیکټ کړه ټول کنسټنټ یې ماته سلیکټ کړه ګوره دا کومه لیکنه چې شوې ده دا د فورمول په نتیجې کې نه ده دا موږ خپله کړي دي دا هر څه او که برعکس موږ راشو دلته ګو ټو سپیشل کې ورته ووایو چې څه وکړه فارموله دا هغه لیکنې دي چې د فورموله په نتیجه کې راسره لري خو فورموله موږ سره څلور رقم ته اصلا شی لرو دا تا چې څه ویلې هغه دانې څو دانې دي څلور رقم ته یو موږ عددونه لرو ښه نومریک عددونه لرو ګوره ته که فورمولې که نوشته یې عددونه لرو که نه لرو په دې ځای کې بل موږ چې شی لرو بل ټکس لرو حروفونه لرو لکه کابل افغانستان دا شی ښه او بل چې شی لرو بل موږ سره لاجیکل ویلیو لرو ترو فالس چې دي ښه او بل ایررز لرو څه شی نو دا ټول شیان څلور قسم ته دي ښه څلور رقم ته کنسټنټ لرو او څلور رقم ته فورموله لرو زه ورته یم یوازې ترو فالس سلیکټ کړه یوازې خو هغه ترو فالس سلیکټ کړه چې د فورمول په نتیجه کې لاسته راغلي دا اسانه خبره نه ده چې دې کې ته دا پیدا کړې نو زه راځم فایند اینډ سلیکټ ته ورته یم سپیشل پیدا کړه ماته فورموله خو ټول نه نمبرز هم مه پیدا کوه ټکس هم مه پیدا کوه ایررز هم مه پیدا کوه یوازې څه شی ماته سلیکټ کړه بس ګوره دا هغه ترو فالس دي چې د څه شي په نتیجه کې لاسته راغلي فورمولې په نتیجه کې نو تاسو کولی شئ دلته په فایند اینډ سلیکټ کې ګوګل سپیشل کې د خپلې خوښې کنسټنټ او د خپلې خوښې فورموله پیدا کړئ نو څلور واړو کې چې هر یو پوښتل یا په یو وخت کې دوه یا په یو وخت کې درې یا په یو وخت کې ټول یا په یو وخت کې یو پوه شوې بل موږ سره اپشن دی بلانکس خالیګاوې سره دا موږ ته په دې ځای کې څه کوي زه په دې خالیګاو کې لیکم چې لغمان څه لیکم لغمان صحیح شو که زه خالیګاو ته زیړ رنګ ورکوم یو دفعه ته نشې کولی چې بدون له دې کومک نه ته راسې دا یو ځای انتخاب کړو خو هلته چې ورشې تا د خالیګاو ډایرکټ سلیکټ نور د خوښه چې هر څه عمل ورسره اجرا کوي نو دا موږ سره دلته کې د فایند ګو ټو سپیشل د بلانکس وظیفه ولاړه کرنټ ریجن موجوده ساحه چې موږ پکې لیکنه لرو دا ساحه ده دا که نه ده دا یې سلیکټ نه کولی ځکه چې دلته په منځ کې خالي کالم ده ښه دا کالم نه ویني دا پکې خالي دا هم سلیکټ نه ولې زه دلته منځ کې خالي رو ده که چیرې زه دلته کلیک وکړم ورته یم کرنټ ریجن موجوده ساحه موږ ته څه وکړه سلیکټ کړه پوه شوې بل موږ سره اپشن چې وجود لري ارې چې ارې خو پېژنې که ولې نه تا باید دا ویلی چېرته دې باید ویلی په پروګرامینګ کې دی ویلی current array consecutive memory allocation with same name and type is called array کله چې موږ مسلسل یا اعداد یو بل څه ولرو هغه موږ ته سلیکټ کړي خو اوس موږ دلته کومه array نه لرو ګډوډ دي ښه نه کنزیکیټیو عددونه لرو نه هغه لرو نو دې خاطر نه ده نه سلیکټ کېږي که چېرې کلیک وکړم ماته به ایرر راکړي چې څه شی نو سلور فاوند ښه دا چې کنزیکیټیو مسلسل همداسې هغه ولري بیا یې درته څه کوي پیدا کوي چې سیم نیم ورته ولري بل راځو موږ سره ګروپ سپیشل کې آبجیکټس یعنی شکلونه تصویرونه پوه شوې شیپونه دا دوه ټوله راته پیدا کړه نشته آبجیکټ که چېرې زه آبجیکټ رسم کړم تصویر ټکس باکس شیپ دې ټولو شیانو ته څه ویل کېږي آبجیکټس ورته وایي آبجیکټس یعنی شی تا ته ما په تشریح کړی و که نه پروګرامینګ کې ښه
نو دا شیان ورته اوس ګوره که چیرې زه راشم فایند اینډ سره کې ګو ټو سپیشل ورته پیدا کړه چې پیدا کړه آبجیکټس پیدا کړه ودې نه آبجیکټس پیدا کړل ډیلیټ ورپسې وټول یو دفعه یې سو ختم کړه دا هم د آبجیکټس وظیفه بل موږ راځو ګو ټو سپیشل کې دلته موږ سره آپشن وجود لري رو ډیفرنس او کالم ډیفرنس موږ سره کسان راغلل نوم ده او ډیټ څه شی ده تاریخ ده ټول کسان باید په یو تاریخ راسي نوم یو احمد ده او بل څوک ده دا سړی ده ټول راغلل په شپږویشتم تاریخ د شپږمې میاشتې شپږویشتم تاریخ 2000 کال 22 کال خو دغه سړی پکې یوه ورځ مخته راغلی ښه او دا سړی پکې نه دا بیا بده خبره ده که نه او دا سړی بیخي یوه میاشت مخکې راغلی اوس ګوره ټول تاریخونه یو شی دي زه ورته یم په دې کې متفاوت څه وکړه پیدا کړه هغه څه چې ډیفرنس دي دا لیکنه موږ په کالم کې کړې ده که په رو کې کالم کې سلیکټ کړه ورته راځه فایند اینډ سلیکټ ګو ټو سپیشل ورته یم چې کالم ډیفرنسز ودې لیدم دا درې چې ډیفرنس شپږم میاشت پنځه پنځمه شپږویشتم د شپږمې اته ویشتم کولی شي زه دا تغییر کړم پر سطح او که داسې دې کړي وای ښه بیا به د رو سلیکټ او ورته ویلي به چې رو ډیفرنسز نو رو ډیفرنسز او کالم ډیفرنسز ته فرق پیدا کوي ښه څه پیدا کوي هغه متفاوت قیمت درته پیدا کوي چې څه پکې ډیفرنس دي ښه که چیرې یو ځای کې ټول یو شی ته غواړې چې کوم شی خو به پکې تغییر نه وي هغه مختلف غواړې پیدا کړي نو د کالم ډیفرنس او د رو ډیفرنس سره کولی شي خو فرق پکې څه شی ده چې داسې او داسې ښه عمودي او افقي بل موږ سره آپشن وجود لري پریسیډنټ او ډیپنډنټس پریسیډنټس او ډیپنډنټس دا څه دا خو څه بل داستان ده ښه اوس راځو لیکنه صحیح ده که نه که نه ده صحیح صحیح ده که نه راځو ګوره دې کې نیم داسې شیان دي کوم شیان جمع شوي څه یې لاسته راوړي موږ ته پته نه لګي پوه شوې که دې کې ګوره یو څو جمع شول یو څه جمع حاصل ده یو څه یو خو حاصل یې که نه زه لیکه پښتو کې لیکم 55 او 45 حاصل سل شو که نه نتیجه دې دواړو ته چې وایي پښتو کې دا خو مجموعه شوه یا حاصل شو دا چی شو بس تیار شي شو نو په مقصد خو ورسېدي نو اوس دې ته پریسیډنټ وایي ښه زه په دې کې دا کوم یو مجموعې دي مجموعې راته سلیکټ فایند اینډ سلیکټ داسې نه پوهېږم چې کوم دي یا که مسلسل هم نه وي ضرور نه ده ښه چې ګډوډ هم وي که ګډوډ دې هم لیکل کړي وي که مشکل نشته ګو ټو سپیشل ته ورته پیدا کړه ما ته چې پیدا کړه پریسیډنټس کم پریسیډنټ دي دا پریسیډنټس دي ښه دا مجموعې دي دا پریسیډنټس ویني پریسیډنټس څه وکړل سلیکټ کړل ډیپنډنټس یعنی چې بل پورې تعلق ولري ښه هغه مجموعه ښیي ښه نو زه راځم ورته ګو ټو سپیشل ته موږ ته څه پیدا کړه ډیپنډنټس پیدا کړه دا ګورې دا ډیپنډنټس دا مجموعه ده دا مجموعه ده دا مجموعه په قصه خو د سر خلاص شو نو دې ته څه ویل کېږي ډیپنډنټ دا ګوره ټول په هغه کې دي ډایرکټ اون دي ښه که ګډوډي بیا ته کولی شي آل لیول سره کې پوه شو که خو دې خوا پراته وي که مشکل نشته هغه چې دا فعاله کې بیا دا استفاده لاست سل آخره حجره کومه یوه ده اخرینه حجره چې لیکنه پکې لرو ګوره لاست سل آخره حجره دا ده ښه دا که نه ده له دې نه دې خوا هم نوره نوشته نشته او لاندې هم دې نه نوشته نشته دا خو پورته نو دا اخره حجره لاست سل دی د موږ سره دا یو ده ښه پوه شوې که نه بل به راسو فایند اینډ سلیکټ کې ګو ټو سپیشل کې بل آپشن موږ لرو ویزیبل سیل اونلی هغه حجرې چې ښکاري دي نو اوس ټول ویزیبل دي که کوم رو کوم څه دې څه کړی وي هایډ کړی وي نو هایډ کوم په یاد ده که نه دې ځای نه هایډ رو صحیح ده که نه بل چې شی هایډ رو صحیح ده که نه او دلته به راسو ورته ووایو چې څه شی هایډ کالم اوس ورته هم ګوره اوس ورته هم چې هغه څه چې ښکارېږي هغه ماته سلیکټ کړه ګو ټو سپیشل او ویزیبل سیل اونلی ګوره درېیمه روز او اتمه رو دا نه ده سره کړې او ان کالم واضح پته لګېږي ښه ته کولی شي بیا ډېر په اسانه دا داسې راکش کړي زده دی که که نه
نو دا شي بل موږ سره اپشن د ګوټو سپیشل کې کنډیشنل فارمټ خو دې زده دی نو نه بم زورې ها هغه درته پیدا کوي چې دغه ساحه کې ده او زه خیر یو نیم خلک دا غوږې چې ورته نیولی دا خلک یو نیم نه پوهېږي راځه ورته وبې وایو ښه څه به وکړو کنډیشنل فارمټینګ دلته به شرط ولګوم ورته وایم د 800 نه غټه قیمت نشاني که ښه دلته ورته وایم ایکول ټو 1500 څه وکړه په کومه ساحو کې ما کنډیشنل فارمټ لګولی راغی هیر ده غلط ده ښه چې کوم ځای پورې دا څه حساب دی یو وخت کې په کار کېږي سړي ته نو که غواړې پیدا یې کې لاړ شي ګو ټو سپیشل او دلته ورته چې کنډیشنل فارمټس اوکې ومو لیدم دا یې څه وکړه سلیکټ یې دې نه وروسته څه کار کوو ګو ټو سپیشل ته راځو او دلته اپشن لرو ډیټا ویلیډیشن ډیټا ویلیډیشن مې درته ویلې قوانین وضع کول دي ښه لکه د کنډیشنل فارمټینګ کې اوس په یو ځای کې ویلیډیشن نشته که چیرې زه کلیک کوم وای نو ستل پاو بیا موږ دا له کوم ځای نه لګولی سو له ډیټا نه په دې بخش کې ډیټا ویلیډیشن زه درته به یې ولګوم دغه کې دې چې ونه ګرځېږي ښه صحیح شو که نه دا هلته یو ځای کې مې ویلیډیشن ولګه اوس یې نه درته تشریح کوم چې ویلیډیشن چې ده خالي مې اوس که چیرې موږ تاسې څه وکړو وایو ویلی مو نه ده وروسته یې وایو ویلیډیشن ښه اخر کې او نه هېڅ بحث هم نه ده کړی اخر کې ویلیډیشن تفصیلي موضوع پکې غږېږو نو اوس زه غواړم کوم ځای کې ویلیډیشن ده ماته نه معلومیږي نو فایند اینډ سلیکټ راځو ګوره سپیشل ویلیډیشن پیدا کړه دا به هم څه شی ویلیډیشن په دغه ځای کې لګېدلی نو دا لاندې دغه اپشن ټول همالته دي فورمولا کمنټ کنډیشنل فارمټینګ کنسټنټ ډیټا ویلیډیشن سلیکټ آبجیکټ سلیکشن پین ټول مو وویلې نو څه به وکړو یو لنډ بریک به واخلو بیرته به راوګرځو بریک کې به داسې وکړو چې دا خلک به پوه کړو که چیرې څوک غواړي څه وکړي زده کړه وکړي د کمپیوټر ښه د کمپیوټر زده کړه غواړي وکړي نو په ځای د دې چې لاړ شي کورسونو کې فیسونه تحویل کړي خپل وخت په مثلا ډیر مصرف کړي اصلا چې وکړي ښه خبره ده کورسونو والا هم کورسونه د همدې په خاطر خلاص کړي دي چې ګټه وکړي او یو خدمات وړاندې کړي چا چې د وسه پوره یې لاړ شي کورسونو ته انسټیټیوټو ته کالج ته پوهنتون ته هر چېرته چې لاړ شي فزیکي شکل سره درس ووایي خو هغه څوک چې نشي کولی د مشکلاتو په وجې بعضې خلک د اقتصادي ستونزې لري نشي کولی فیس ورکړي بعضې خلک د وخت نه لري چې څه وکړي وظیفو کې نشي کولی کورس ته لاړ شي درس ووایي بعضې خلک نور ډېر مشکلات لري نو که غواړئ چې زده کړې وکړئ په خپل کور کې او په هر ځای کې د کمپیوټر نو لاړ به شئ یوټیوب ته چېرته به لاړ شئ یوټیوب ته نو نن د موږ وای فای هم ختم ده دا ته زه به دا خپله ډیټا چالان ده کومه درته هاټ سپاټ هم چالان که نه ډیټا خو چالان دي هدف مو هماغه چې هغه هاټ سپاټ چالان کړو دغه شی ده که نه دا به کنیکټ انټرنیټ مو چې وصل که ښه داسې نه چې انټرنیټ مو وصل نه یوټیوب ته ځئ انټرنیټ وصل کړئ د هغه نه وروسته بیا څه وکړئ براوزر خلاص کړئ یوټیوب مه خلاصوئ ښه یا ګوګل کروم صحیح شو زه مقصد یوټیوب ته لاړ شي چېرته لاړ شئ یوټیوب ته په یوټیوب کې به په څه باندې کلیک وکړئ دلته به سرچ کې ولیکئ چې عبدالله سروش دا شی به ولیکئ او انټر به دا مو چې انټر کړم دا چینل به راشي تصویر دا ده او نوم په دغه شکل سره لیکل شوی 402 ویډیوګانې تر اوسه پورې اپلوډ شوي دي روانې دا لړۍ به ادامه لري بیا به یا په نوم یا به په دې تصویر کلیک وکړئ په دې کې به څه وکړئ پلی لیست بخش ته به راشئ پلی لیست بخش کې د خپلې خوښې مربوطه ویډیوګانې کولی شي څه وکړئ وګورئ پیدا یې کوئ دلته د کمپیوټر د هر پروګرام زده کړه شته ده معرفي د کمپیوټر وینډوز ورډ ایکسل پاور پوینټ ایکسس فوټوشاپ ایچ ټي ایم ایل سی اس اس ډیټابیس نیټورکینګ د هر پروګرام زده کړه کولی شي څه وکړئ زده کوئ او هغه څوک چې هغه په کمپیوټر بیخي نه پوهېږي نو هغه ته بیا موږ داسې توصیه کوو چې اول دا کمپیوټر لرنینګ فار بیګنرز د کمپیوټر زده کړه ابتدایي لپاره دا وګورئ دې پسې د مایکروسافټ ورډ زده کړه وګورئ کومه د مایکروسافټ ورډ دا هغه د دې ځای کې د مایکروسافټ ورډ لرنینګ ان پښتو بیا ورپسې راشي ایکسل ته
بیا د هغه نه وروسته که بیا ځان ته یو بخش انتخاب کړئ یا نیټورک یا ډیټابیس د هر څه ویډیوګانې چې ګورئ او نیټورکینګ والا که چیرې غواړي څوک نیټورکینګ د ابتدا نه زده کړي ډایرکټ راشي دا د سی سی ان ای پلی لیست شروع کړي دې کې د سی سی ان ای ایگزام پریپریشن ویډیوګانې هم شته ده او د نیټورک بیسیک اساسات د نیټورک هم پکې تشریح شوي دي په اوایلو کې ښه ټولې موضوعګانې پکې دي نو کولی شي دا وایي او که چیرې څوک غواړي پروګرامینګ زده کړي نو بیا دا سی پلس پلس ټریننګ دا وګوري دې نه وروسته بیا کولی شي یو تصمیم ونیسئ نو دلته د ټولو پروګرامونو زده کړې په پښتو ژبه شته ده او هغه کسان چې ګوري نو هغوی نه خو موږ نه فیس اخلو که نه د څه ورته وایي بس د الله د رضا دپاره ورته لګیا یو نو هغوی دې یوازې دومره وکړي چې هغوی دې هم دغه ښېګڼه نورو ته ورسوي دغه چینل ته خپل ملګرو سره شریک کړي چې هغوی هم ترېنه ګټه واخلي چې څوک غواړي کمپیوټر زده کړي یا مو پوهنتون کې یا هم په کورس کې یا چیرته چې هر چیرته مو نور دوستان وي په کالج کې نو دا ورسره شریک کړي چې تر څو هغوی هم له دې مواردو نه ګټه واخلي نو بیا به راتلونکې ورځ د خیره انشاءالله په یوه نوې موضوع باندې سره خبرې کوو